درنو دوستانو د پیښور د هغه افسوسناک واقعي ویډیو مونږ ته په لاس راغلی ده چې څنګه یو کس راځي او د اهل تشیع په مسجد کې دننه دماکه کوي یا ځان الوزوي. قدرمنو دوستانو دا چې د اهل تشیع په مسجد کې دغه دماکه شوې ده چې د ماسپښین په وخت کې شوې ده، یعنی د جمعې جمع ولاړه او په دغه دوران کې دا دماکه وشوله چې بیا د دې دماکې سی سی ټي وي ویډیوګانې هم راغلي چې لیدل کېږي یو کس چې مسجد ته ننوځي خو د هغې نه مخکې په لاره کې په پولیسو هم ډزې کوي او په عامو خلکو هم ډزې کوي چې هغوی پکې لګیږي او په دغه کې څه کسان زخمیان دي او څه مړه هم دي. خو چې کله د خپل ځان الوزولی دی او ځان یې کله وژلی دی، یعنی ځان وژنه یې کړې ده، نو په دغه انفجار کې یا په دغه دماکه کې ډېر خلک شهیدان شوي دي او ډېر زیات پکې زخمیان هم دي. الله تعالی دې داسې وحشي انسانان تباه او برباد کړي څوک چې پردي کورونه ورانوي او هغه هم په داسې ځای کې چې خلک راټول شوي وي د الله پاک جل جلاله عبادت وکړي. قدرمنو دوستانو، ممکن چې تاسو هم د دوی سی سی ټي وي ویډیو لیدلی وي او لعنت مو پرې ویلی وي چې داسې په درزاره او د مور نه ازاري خلک هم پیدا کیږي چې پردي بچي دغسې په بې رحمانه تور باندې وجني. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ټولو ډېره مننه.